علیکم من الله وحاج یم او د نوې ویډیو سره تاسو سره حاضر شوی یم. نو راځو چې د په یو نوې موضوع باندې خبرې کوو. زیاتره کسان چې د له موږ سره هم موږ څخه دغه پوښتنې کوي چې زه څنګه فریلانسینګ وکړم، څنګه کولی شم چې آنلاین پیسې وګټم او خلکو ته کار وکړم، د کار په بدل کې پیسې واخلم. نو زه تقریبا چې په دغه درې اپس کې کار کوم. دغه چې دی درې دانې اپس دي او دا زه تاسو ته 1 by 1 معرفي کوم او همدارنګه څنګه کولی شو موږ په دې کې کار وکړو. دا یوازې په یو ویډیو کې نه بلکې نیکسټ ټایم انشاءالله زه به تاسو ته د دې چې دی نور مختلفې اپشنې او د دې کې چې څنګه کار وکړو دې باندې به 1 by 1 باندې کار به کوم. داسې نو اصلا دا چې د فریلانسینګ دی همداسې چې د اپ ورک دی او همدارنګه فیور دی. دا درې مشهور اپس یا اپلیکیشن دی هغه کسان دپاره څوک چې کار کوي، آنلاین کار کوي، د کور نه کار کوي. خو دا داسې کار نه دی چې بعضې کسان فکر کوي چې منګه سمپل چې دی یا مطلب ډیجیټل کرپټو کرنسي کې به کار کوو یا به مطلب چې دی آنلاین یعنی داسې سوداګري به کوو. نه، سمپل دلته په دې درې اپلیکیشنو کې تاسو به څه کوئ. ستاسو کار اصلا دغه دی چې دلته به تاسو کم سکل چې تاسو لرئ، کم مهارت لرئ، څه کولی شئ. لکه د مثال په ډول ترجمه کې تکړه یاستئ، ترجماني کولی شئ. تاسو ته به خلک فایل هلته به وظیفه اخلئ، هغې کې به خبرې مطلب تاسو ته زه سټپ بای سټپ وروسته تشریح کوم انشاءالله. همداسې که چېرته تاسو په کمپیوټر پروګرامونو کې تکړه شئ، کمپیوټر کې ویب سایټ یې جوړولی شئ، فوټوشاپ کې تکړه شئ، بروشرې ډیزاینونه جوړولی شئ، پکچرو کې ښایسته تصویرونه نور جوړولی شئ، مطلب چې د فوټوشاپ استعمال ښه کولی شئ، بغیر له دې نه ټایپینګ کې خاص دی، ډیټا انټري کولی شئ، ورسره چې دی مطلب رایټینګ کې خاص دی، ریپورټونه لیکلی شئ. خو کم مهارت چې ته لرې، ټول کم مهارت چې وي هغه راخله او دلته په دو باندې خپل مهارت په دې درې اپلیکیشن یعنی اپس کې ته به په دو باندې خرڅې. دلته چې دی لکه پر اگزامپل یو کس دی هغه په کمپیوټر کې وارده دی. کمپیوټر کې څه مهم دی چې دا باید چې دی زه په دې باندې کار وکړم. مثلا نو اصلا کمپیوټر کې چې دی مهم د هغه افیس پروګرامونه دي، د اډاب پروګرامونه دي، د یا د ټایپینګ سپیډ دی باید ښه اوسیږي. نو دغه شیانو کې باید ته وارده اوسیږي. بعضې کسان دي چې ټرانسکریپټ کې ډېر زیات کار کوي او ټرانسکریپټ چې دی وظیفې هم پکې زیاتې پیدا کیږي. نو راځم چې دی زه تاسو ته چې دی راولم یو چې دی تاسو ته به انشاءالله زه نورو ویډیوګانو تاسو به لیدلی شئ اکاونټونه څنګه جوړیږي، ښه اکاونټ څنګه پروفایل ځان ته څنګه ښه جوړوئ. څومره چې ستاسو ښه پروفایل ولرئ او مطلب چې دی خوندور اوسیږي، هر څه مو پوره وي، نو تاسو چې دی تاسو ته د وظیفې چانس زیات دی. بل مهم پوینټ چې دی به سر مخکې د مخکې درته ویم هغه دا دی چې ته باید که چېرته دلته کار کوې نو ته باید پیپال اکاونټ ولرئ، ځکه چې پیپال په دې کې تا ته د پیسو لیږد چې کله هغوی ته کار وکړي او چې کله تا ته د کار په بدل کې به پیسې درکول کېږي نو دې وختونو کې ته باید پیپال اکاونټ ولرئ تر څو چې دی هغوی سره چې دی ته کار وکړې او کار به دې داسې وي چې تا ته د کار د بدل هغه اجوره او پیسې چې دي دا باید تا ته چې دی د پیپال له طریقه تا ته ولیږي. نو پیپال ته باید ولرئ. په افغانستان کې هم چې دی ته ویډیوګانې چې دی شته دی، تاسې وګورئ. هغې نه هم چې دی زموږ په یوټیوب کې هم پیدا کولی شئ چې پیپال اکاونټ څنګه جوړیږي. خو تاسو باید چې دی اکاونټ چې دی د پیپال ولرئ، هغه باید جوړ کړئ، هغې سره باید وصل شئ. نو راځم چې دی زه تاسو ته نن لومړی چې دی فریلانسر تشریح کوم چې فریلانسر څه شی دی. لومړی چې دی د فریلانسر چې دی اصلا آزاد کار ته ویل کېږي. فریلانسر هغه کس ته ویل کېږي چې آزاد کار کوي. مطلب دا دی چې هر بخش کې دا کار کولی شي. لکه پر اگزامپل د یو چا یو کس دی جیمیل ترېنه مطلب یا کوډ ترېنه هیر شوی دی، نور شیونه ورسره شته دی، هغه نشي لاګین کېدلی. یا پر اگزامپل یو بل جدول په کار دی یا تاسو جدول جوړې کړي دي او ته په خلکو باندې خرڅې، نو دا رقم چې دی که چې ته کم مهارت او سکل ته لرې نو دلته به د فریلانسر له طریقه دوی باندې ته خرڅې. مطلب هغوی ته بدل کار وکړو، د په بدل کې به ته هغوی ته پیسې درکوي. نو په دې ترتیب باندې راځم زه په فریلانسر باندې کلیک واخلم. کله چې کلیک واخلم نو ما پکې وسپیلم چې د اکاونټ شته دی. تاسو به چې دی نیکسټ ټایم انشاءالله بله ویډیو به وګورئ چې څنګه اکاونټ جوړیږي. نو کله چې تاسو ګورئ لاګین شئ دلته فریلانسینګ ته لاړ شئ.
نو تاسو ګورئ دلته چې دی زما زیاتره شیونه چې دي دا پاس شوي دي دلته وګورئ بایټس هر څه چې دی تاسو ته دا شین هم درکوي او بل تاسو ته به زه پروفایل وښیم خو زه زیاتره دلته نه بلکې بل دی کې ما مخکې چې دی دلته لږ څه کار کړی خو ولې سب کار مې کړی ورسره خو تاسو ګورئ اصلا چې دی زه به تاسو ته د دې معرفت وکړم چې څنګه تاسو دلته وظیفه چې دی څنګه یې پروژه څنګه اخیستلی شي څه باید وکړئ لومړی چې دی تاسو چې کله دلته راشي دلته وګورئ لاندې آپشن کې هوم دی داسې په ترتیب سره نور آپشن دي تشریح کوم یې درته خو تاسو لومړی چې کله تاسو یو پروژې ته اپلای وکړئ یا تاسو ته چې دی مطلب یا چا سره تاسو د خبرې کوئ نو تاسو د فریلانسینګ په دې باندې کلیک کوئ داسې او د دې نه پس چې تاسو بیا کولی شئ چې دی د یعنې کم میسج چې دی هغه تاسو دلته لیدلی شي یعنی که چیرته کم چا سره د خبرې کړې وي یا مطلب د پروژې په هکله د خبرې کړې وي خپل معلومات یې هغو ته شیر کړي وي یا نور څه خبره وي نو ته د دې ځای کې هغو سره میسج یې کولی لکه د وټساپ له طریقه همداسې کم نوټیفیکیشن چې دی ګورئ موږ ته څه نوټیفیکیشن هم راغلی دی تاسو ګورئ کمې وظیفې چې زما د هغې پورې مربوط دي د کار پورې مربوط دي دلته شته دی لکه تاسو ګورئ داسې 1 by 1 دا هغه وظیفې دي کوم چې مطلب ماته نوټیفیکیشن او زما د دې پروفایل سره سر خوري نو هغې لپاره مطلب وګورئ اردو تو انګلیش ترانسلیشن دی دا پکې دی فار ایگزامپل داسې 1 by 1 دا چې دی تاسو دلته بوزم داسې وګورئ لاندې کیوځئ نو ټول هغه دغه دلته شته دی مطلب ماته چې دی نوټیفیکیشن راغلی دی یعنې ته کومه وظیفې مطلب ستا د پروفایل سره چې کومې وظیفې برابر وي هغه تا ته موږ چې دی نوټیفیکیشن په شکل تا ته مو درلیږلي دي ته کولی شي که چې ته دې کې کوم ستا د خوښې کومه وظیفه اوسیږي نو ته یې کولی شي چې دی دلته وګورئ او کلیک پې وکړئ راځم چې دی یو ځل معرفت درته کومه نو سیف الټرز کوم یو ته تا چې کوم یو خبرداری دی که ټاکلی وي کوم پروژې چې هغه پروژې اعلان شوله ما ته یې وښیه نو ما ته میسج راکوه نو سرچ پر پروجیکټ دلته به دې باندې به کلیک وکړي او پروژې دپاره به دلته هغه معلومات ورکړي چې کله مطلب هغه پروژه اعلانیږي نو تا ته به چې دی بیا معلومات درکول کېږي ګورئ دلته مطلب هغه پروجیکټس دي چې تاسو خپله چې دی دلته لیدلی شئ کوم چې سپیسیفای تا ته خبرداری درکوي چې دغه پوزیشن اعلان شوي دي نو راځم وروسته راځم نو تاسو چې دی ګورئ دغه او که چېرته دلته نوټیفیکیشن هم دی دلته هغه مطلب تاسو چې دی بایډینګ په شکل راځي دا هغه آپشنز دي نوټیفیکیشن دي او که غواړئ معلومات واخلئ دې باندې کلیک وکړئ راځم خیر بیک ځم داسې دا زموږ سره چې دی انټرفیس دی کله چې تاسو راځئ نو هم ګورئ که داسې لاندې راکېوځم دغه ځای کې ماته یو میسج راکوي کلایم اټ ناو فار فری مطلب دا دی اوس موږ تا ته چې دی د فری دپاره یو میاشت دپاره موږ دغه درکولی شو ګورئ دوی څه کوي ما لا اوسه پورې د دې سره کوم د پیپال اکاونټ نه دی وصل کړی نو مخکې مې بل وصل کړی و خو اوس فعلا نه دی نو تاسو ګورئ زه فری چې دی سټارټ فار فری 1 منت یعنې یو میاشت دپاره به زه فری دلته کوم پیپال دی راکړه تا نو ته به دلته اوس پیپال ورکړې او بیا به هغې نه پس خو زه دې ته اوس پیپال نه ورکوم کوشش وکړئ که چې ته وایې پیپال ورسره وصل وي دا میسج به یې نه درکوي درته نو دلته چې دی تاسو دې په هکله پوره معلومات لیدلی شي ایمیل ادرس انفارمیشن هر څه ورکولی شي داسې راځم دلته چې دی که تاسو غواړئ یو څه پسې سرچ وکړئ یو پروجیکټ پسې سرچ کوئ پروژې پسې ګرځېږئ ګورئ پروژې نیول لپاره چې دی څه اړین دی ستاسو پروفایل اړین دی چې څومره د ښه پروفایل اوسېږي نو هماغومره چې دی تا دپاره یعنې مشتریان به دې زیات اوسېږي دا چې ستا پروفایل ښه نه وي ته کم کار دې نه وي کړی یا ستا فیس زیات اوسېږي ته ډېرې پیسې اخلې نو په دې وختونو کې تا ته چې دی څوک پروجیکټ په اسانۍ نه درکوي نو دا ګورې ته څه شی کې پروجیکټ مطلب دغه کې یا که فریلانسر کومې برخه کې ته کار کوي دلته چې دی هغې ځای کې سرچ وکړې هماغه موضوع ته غواړې یو پروژه پیدا کړې پروژه مطلب زه غواړم د ترجمانۍ یو پروژه پیدا کړم چې زه ترجمه وکړم انګلیش ته پښتو یې کې پښتون ته انګلیش یا مطلب چې دی دري ته کې یا بلې کومې ژبې ته ترجمه کې نو هلته به ته کولی شي په دې نقطه باندې به کلیک وکړې نو پروجیکټ به پیدا کړي او که فریلانسر پیدا کړې فریلانسر دا یو پروجیکټ دی دا فریلانسر دی فریلانسر یو کس ته پیدا کړي چې معمولی لږ کار دی وي او فقط یو لږ مشکل وي مطلب وټساپ کې د مشکل پیدا شي فریلانسر پسې ګرځېږي چې یو کس ته وټساپ در جوړ کړي یا د جیمیل جوړ کړي نو دلته به کلیک کړي اما که چیرته وایي زه یو غټه پروژه ونیسم یعنې د ترجمې یو پروژه ونیسم د ټرانسکریپټ ونیسم د ټرانزلیشن ونیسم د ټرانزلیشن د کوم یو برخه کې یا مطلب چې د ایم ایس افیس یو پروژه ونیسم د ټایپینګ ونیسم د ډیټا انټري ونیسم نو ته به دلته کلیک کوې په دې ځای کې بیا پیدا کولی شي که یو خاص کس پیدا کړي دلته به راځي په دې رقم فری مارکیټ کې هم کولی شي پیدا کړي دلته هم چې دی او دلته چې دی بعضې کنټینټس دې ته پیدا کړي یعنې کاپي پیسټ کولی شي نور څه د دې ځای نو بیا ته کولی شي سرچ وکړي او معلومات پیدا کړي
ورپسې نیکسټ دی دلته موږ چې دی آیا کوم لیست دی تا کوم پروجیکټ چې دی څومره دی کمپلیټ کړی دی تر کوم ځای دی رسولی دی هغه به تاسو ته چې دی دلته ښودل کېږي کوم ګروپونه چې دي یا ستا ملګري چې دي هغه به دلته تاسو ته ښودل کېږي که وایي چې دی یو ګروپ باید زه یو کمپنۍ ځان سره چې دی جوین کوم نو سمپل په جوین باندې به کلیک کې دا به تا سره چې دی جوین کېږي نو دا بیا چې کله کوم اعلان خپروي یا د دوی کومه وظیفه اوسېږي نو دا به چې دی ته به ترېنه په اسانۍ سره خبرېږي نو دلته د پیدا کړه کوم چې د ستا د خوښې کوم دغه د ګورې پاکستاني فریلانسر دی د دوی خپل یو دغه شته دی دوی یو ګروپ لري نو که دوی سره ته جوین شي نو دوی کې چې کوم یو ګروپ د دوی ترمنځ خبرې اوسېږي یا مطلب د دوی کوم پروژې وي هغې نه به ته بیا په اسانۍ خبرېږي نو دې ځای کې چې دی دا به سمپل د فرینډس د ملګرو پیدا کولو یا د ګروپونو پیدا کولو ترتیب دی ورپسې نیکسټ دی دلته که چېرته ته غواړې یو پروژه یې ایډ کړي څه ته ګورې تاسو څه ته ضرورت لري ډسکرپشن هر څه دې ورکړه ته کوم څه ته مشکل لري نو دې ځای کې ته کولی شي دا غونه ایډینګ وکړي دلته یعنی مطلب دا شیونه ورسره اضافه کړه څه تا ته موږ پیدا کړو نو ته د خپل پروفایل سره هم اضافه کولی شي تر څو نورو کسانو ته پته ولګېږي چې دا فریلانسر دی همداسې چې دلته راځم په دې نقطه باندې کلیک کوم او دلته زما پروفایل دی دا پروفایل ته ګورئ تاسې دا زما پروفایل دی پکچر او حساب کتاب ټول همداسې دی ویو پروفایل همداسې ممبرشپ چا سره لرئ که نه سیټینګ تاسو به دلته ډېره خواري کوئ تاسو چې غواړئ یو وظیفه مطلب چې دی واخلئ او یو پروژه کې کامیابه شئ نو ستاسو پروفایل هغوی ګوري چې آیا دغه کس چې موږ ته چې دی بیډ کړی دی یعنې پیشنهاد یې کړی دی دغه کس چې دی کم کوالټیانې لري کم څه کې چې دی ایکسپیرینس تجربه لري آیا دا کار کولی شي که نه شي کولی نو دا ټول ستا په پروفایل کې به دلته لیکل شوي اوسېږي نو دا زما پروفایل دی تاسو کولی شم داسې خوندور دی کې کولی شم زه ایډینګ وګوره ایډ فنډز اضافه کوئ بالانس دی بیا فار ایگزامپل نور څه داسې ټول چک کولی شي داسې نو اصلا چې دی که نور ملګري دعوت کوئ نو هم چې دی ایدن تاسو خپل ممبرشپ ځان سره جوړولی شئ خو کوشش دا کوي په پروفایل باندې ډېر کار وکړئ چېرته دې څه کار دی کړی دی اصلا ستاسو نه چې ډېر ټایم غواړي او ستاسو ورته چې دی مطلب هغه زړه مو تنګ شي ډېر زیات کار پکې نه کوئ نو ولې دغه وختونو کې چې کله تاسو پروفایل ډیزاین کوئ یا جوړوئ یا خپل کله چې اکاونټ جوړوئ نو هغه وختونو کې تاسو دا معلومات ټول غوښتونکي دي نو په دې وختونو کې چې دی تاسو باید څه وکړئ دې وختونو کې چې دی اصلا خبره د دغې مهمه ده یعنی کله چې تاسو یا پروفایل جوړوئ د پروفایل د جوړولو په وخت کې چې دی باید ډېر زیات معلومات زړه تنګ نه کوي باید پوره معلومات ورکړئ ځکه چې تاسو له باید دلته پروفایل کې هم ایډیټ کولی شي چې کله مو جوړ کړو تاسو ته به میسیج هماغه چې دی سر وختونو کې میسیج راځي هماغه به تاسو چې دی معلومات به ورکوي تر څو پروفایل مو خوندور جوړ شي نو زه راځم زه یې وظیفې ته اپلای کوم زه رالم هوم ته رالم او هوم کې چې دی دلته وګورئ موږ سره څه جابز فار ایگزامپل دا زما فرینډ مخکې سات مې چې فرینډ که هغه دی یا زه د دې ځای کې لټوم داسې یو دا خو چې دی خپل هغه عمومي کوم ملګري چې زما دی هغه لپاره دي خو زه راځم زه د دغه ځای کې چې موږ ته چې دی باید شوی دی زه د دغه ځای نه د نوټیفیکیشن نه یو وظیفه پیدا کوم فار ایگزامپل زه رالم او دې ځای کې چې دی زه به سرچ وکړم چې یو سیوټیبل دغه پیدا کړم د پوهې په خاطر راځم دغلته چې دی یو فار ایگزامپل زه رزیوم یو چاته جوړوم یا د اردو ترانسلیشن کوم زه به راشم په دې باندې به کلیک وکړم او تاسو ګورئ چې کله مې هلته کلیک وکړل دلته موږ ته معلومات ټول راځي د دې چې دی په هر ساعت باندې چې دی تاسو ترجمه وکړئ د اتو نه نیولې تر دومره 15 ساعت دغه 15 ډالر ګور تاسو ته چې دی درکول کېږي په یو ساعت باندې نو دلته تاسو هغه معلومات ټول لیدلی شئ چې باید نیټیو سپیکر وي او څه تجربه باید ولري کم مطلب چې دی دغه باید ګوره انګلیش ګرامر وي ټرانسلیټ مطلب دغه شیونه باید ولري دا خصوصیات باید ولري نو بل وګورئ چې دی ساعتوار ریټ چې د دې دی نو په کول د 12 نه تر 40 ډالرو پورې دوی چې دی په یو ساعت باندې پیسې ورکوي خو تاسو به د دې لپاره چې تاسو وایئ چې زه یو ښه کس ثابت شم نو دې باندې به تاسو دلته به کلیک وکړئ او دې ځای کې به چې دی تاسو یو دغه به ولیکئ باید ولي یعنې پیشنهاد ولیکئ فار ایگزامپل زه لیکم چې دی I am good دلته بیا تاسو اوس خو خیر زه ویډیو چې تر څو ډېر زیات اوږده نه شي تاسو به ډېر خوندور ورډز دلته ولیکئ تر څو هغې ته دا ځان ثابت کړئ چې دی I am good translator and I have
full experience and Urdu to English translation. چې د زه مطلب full experience لرم، for example چې د زه لیکم about 5 years څومره دغه چې لري داسې ورته ولیکئ years experience. I have in that بس داسې یو څه ورته ولیکئ، خو کوشش کوئ ځان ورته ښه ثابت کړئ تر څو چې دی یعنې ته باید یو مناسب شخص دې ته اوسېږي چې کله دې دا هر څه کمپلیټ کړه هغې نه پس به راشي دلته او پسې رایټ مای بیک. خو دا چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا اصلا چې دی ګورئ دې ځای کې څه وایي ته یو مرسته غواړې اصلا ممبرشپ نه غواړې ای آی نه غواړې دا په ای آی باندې لیکل کېږي. اما که چېرته ته په ای آی باندې ولیکي نو دې ته یو لږ معلومات ورکړه ای آی به درته ولیکي. داسې ګورئ پلیس باید هلته به خپل معلومات دې هغې باندې په خپله لیکي او که چېرته ته په دغې باندې لیکي خپله لیکي او په ای آی باندې لیکي یعنې په چت جی پی ټي پر اگزامپل لیکي. نو چې کله دې هغه ولیکلو تاسو راشئ دلته چې دی ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ پلیس. دې باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو ته یو فورم غوندې کې داسې ښکاره کېږي. ګورئ داسې دلته چې دی ما خپل دغه ورکړی دی دې ځای کې 12 مطلب چې دی پر آور ټرانسلیټور یم بس مطلب دلته مې یو لیکنه ورته وکړله زه چې دغه لرم یعنې مطلب په دې کې تجربه لرم. که چېرته تاسو وایئ چې دی ایډیټ وکړم ایډیټ هم پکې کولی شي داسې. نو پوره معلومات دلته چې دی دا ای آی درته لیکي دلته ګورئ دا هغه کسان دي چې دې ته یې مطلب څه کړی اپلای کړی دا اصلا. که چېرته ایډیټ باندې کلیک وکړئ ته کولی شئ دلته ایډیټ ته راشئ ایډیټ دلته ولیکئ ګورئ لکه څنګه چې مې مخکې دلته لیکلي وو هماغه ترتیب دی. نو ته کولی شئ د هغه ځای نه بایټ ورته وکړئ. تاسو ګورئ زه راځم چې دی ګورئ اپګریډ کله چې په دې باندې کلیک وکړئ هغه کومه لیکنه چې دی وکړه هغه لاړله هلته ورسېدله ته وایې چې هغه زه بیا اپګریډ کوم لږ ایډیټ پکې کوم ما نه اشتباه شوې ده نو کلیک پکې وکړه او ایډیټ باندې کلیک وکړه بیا هم ایډیټ کولی شي. نو کوم څه چې تا دلته ورته ولیکل دا د هغې لپاره بایټ شلو یعنې پیشنهاد وکړو ګورې نور کسانو ماته دغه کړی دی بایټ کړی دی دا بنګلادیشي ورته کړی بنګلادیشي وایي زه یې ترجمه کوم. تاسو وګورئ نور کسانو هم کړی دی په $10 باندې کوي. نو دا اوس یو کمپټیشن دی دلته. نو څوک هغوی ګوري چې د چا پروفایل ښه دی دغه ریویوز ډیر زیات مهم دی ریویوز باید ولري نیټیو سپیکر باید اوسیږي. اوس ګورئ دغه کسان چې دی نو دلته پوره معلومات چې دی دا ګوره دی په $8 باندې کوي. نو معلومات هغوی څو ټول دي د هغې ته ګوري او هغې نه پس بیا دې سره چې دی کنټاکټ کوي ورسره اړیکه نیسي. دې ګوره ډېر ځان په عذاب کړی دی دې پوره دغه لیکلی دی ورته داسې وګورئ. نو څومره چې خوندور لیکي تاسو دا باید نو دا ښه خبره ده نو ستاسو د کامیابۍ چانس په زیات اوسیږي. او که چېرته چې دی یو کس دروغ وایي نو کولی شي دې ځای نه ورته چې دی ریپورټ کړي دا نو دا پیشنهاد ورته ریپورټ کړي نو هغوی باندې بیا هغې مطلب منفي ریویو شوله خلاص. نو ګورئ دا تاسو هغه کسان کاندیدان لیدلی شي چې دې بس دې اپلای کړی ده. نو ته کوشش کوه که چېرته ته وایې چې دی زه پوهېږم زه نیټیو سپیکر یم او د وظیفه واخلم ویګټم نو دغه دې ډېر زیات بره مه وړه یعنې یو خو د پرایس یعنې مطلب ستا باید چې دی هغه کوم پیسې چې اخلي هغه باید کم یعنې په کم خلکو ته په ارزانه وکړه. یو بل چې دی باید پروفایل دې ښه اوسېږي ډېر ارزانه نه چې ته یې $2 باندې وکړي نور خلک یې په څو کوي ته بیا دې نه معلومېږي چې ته اصلي مطلب صحیح ترجمه نه شي کولی نو په دې رقم باندې نو چې دی دې ځای کې تاسو کولی شئ باید وکړي دلته نو ځان ورته ښه ثابت کړي انشاءالله که نیکسټ ټایم نور خبرې په دې کې نور ویډیوګانې جوړو چې څنګه موږ کولی شو اپلای وکړو دې ته یا پر اګزامپل نور ورسره چې دی اکاونټ څنګه او وریفای څنګه کېږي نیکسټ ټایم انشاءالله خبرې کوو پکې. او پاتې شي نور دوه هغه چې دی بیا ډېر هغه هم خو خوندور دي خو تر ټولو زیات چې خلک استعمالوي فریلانسر ډېر زیات استعمالوي او مطلب څوک په اپورډ کې کار کوي څوک په فیور کې کار کوي انشاءالله نیکسټ ټایم په هغې باندې هم خبرې کوو اکاونټونه جوړول دا به هر څه انشاءالله تاسو ته ښیم. د لیدلو نه مو مننه خیر.